څه شی به وایي ما ولاهما څه شي وګرځول دې صحابه کرامو لرا او نبی علیہ السلام لرا عن قبلتهم التي د قبلی آغنا د لوری آغنا کانو علیها چی ودوی علیها پاغی لوری بانده کانو علیها ای علی استقبالها فی الصلاة دا منځکې داغی طرف ته مخونه ګرځول نو دوی څه شي وګرځول د هغې لوري او د هغې طرف نه جواب ته ګورئ اجمالا یو جواب رب کریم اجمالا ورکی تفصیلا جواب رستو ذکر کیږي اجمالی جواب دا دی قل لله المشرق والمغرب تا اوائے دوی تخاص اللہ تعالی لرا مشرق دے او اللہ تعالی لرا مغرب دے یادا سے تعبیرو کا قل اوائیتا للہ خاص دا اللہ تعالی پا اختیار کے مشرق دے او دا اللہ تعالی پا اختیار کے مغرب دے یهدی رسوی من یشاؤ چال رچیو غواڑی چرتے رسی الى صراط مستقیم آغی لاری تا چی پا کم لارکی اعوجاجو کوگوالی نوی اعوجاجو کوگوالی نوی نو چی چالر رب کریم اغواڑی دغی نیغی لاری تی رسی طالبانو سیقولو کی سین راغلی او سین علماء لیکی داده لتاکید ذکر منگا ترجمه دسی وکړه چې خام ما خاوی الصفحاء من الناس د صفحاء وضاحت ممخ کې کړو چې صفحاء جمع د سفیه ده او سفیه بیا قل انسان ته ویلی کیږي دې ځینې خبره مونږ تاسو را معلومو هغه دا ده چې په سنت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا په عمل د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې هر څوک اعتراض کوي نو هغه سفیه او بیا عقل دی په عمل د نبی علیہ السلام اعتراض دا د سفاهت او د بیا عقلتوب نښه ده ځکه رب کریم ویل چې سیقول السفهاء من الناس ټول خلک نه په دې خلکو کې څه بیا عقلان خلک دي هغوی به دا خبره کوي نو معلومیږي دا چې د محبوب په کړنه اعتراض دا بیا عقلتوب دی نو طالبه دا خبره نبی علیہ السلام ته الله تعالی کوم وخت کې کوي لا خو امر په تحویل د قبلې نه راغلی مخکې نه ورته وایي چې ګوره کله امر په تحویل د قبلې راشي نو بیا عقلان به دا خبره کوي بیا عقلان به دا خبره کوي نو طالبه دې ته اخبار بالغیب وایي مخکې د مخکې نه لا کړنه پیښه نه وه الله تعالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته د دغې صحنې او د دغې وینا خبر ورکوي اخبار بالغیب نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر رسالت او دغه مبارک په پیغمبري باندې ډیر شواهد دي یو د شواهدونه او یو د دلایلونه په پیغمبري د نبی علیہ السلام هغه اخبار د نبی علیہ السلام دی په ځینو مغیباتو باندې لا واقعه پیښه نه وي غایبه وي د خلکو د نظر نه اما خدای تعالی خپل پیغمبر خبر کړی وي چې داسې کار به کیږي یا فلاني ځای کې داسې کار شوی عام خلک به هغې نه آګاه نه وي نو دغسې خبره چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوي خلکو ته نو دا د مبارک په نبوت او په پیغمبرۍ باندې یو ښکاره او څرګند دلیل وي لا خو پیښه نه وه شوې روستو به د خلکو اعتراض کو والله تعالی نبی علیہ السلام د وړاندې نه خبروي دا ما واللهم چې راغې طالبه نو ما په معنا د ایو شیء سره کوي څه شي وګرځول څه شي واړول دوی لره عن قبلتهم التي طالب اوس کته وای چې ممکن د خلکو به دلیل غوښته ګوره کله یو کار وشي نو نور خلک وایي دا کار داسې څنګه وشه
نو ته به چې ممکن په ماول لا هم سره به د دې خلکو د دلیل غوښتنه غرض و، دلیل به یې طلب کو چې څه شي وګرځول دوی، دلیل پې څه شی و. نو تاسې به ووایې نه وایي دې خلکو د دلیل غوښتنه نه کوله، بلکې دا خبره دوی به طور اعتراض کوله. او قرینه په اعتراض څه شی ده؟ دغه ده چې خدای تعالی ورته سفها وایي. که دوی دا پوښتنه به طور اعتراض نه کولی او به طور طلب د دلیل یې کولی، نو خو بیا ورته الله تعالی سفها نه ویلی. دا سفها چې ورته ویلي، نو معلومیږي دا چې دا غوښتنه د دوی به طور اعتراض وه. راځئ عن قبلتهم التي كانوا عليها ای علی استقبالها فی الصلاة. دا چې ورپسې راغلل یهدي نسبت ته هدایت باری تعالی ته شوی، او مخکې موږ تاسو ویلو نسبت ته هدایت چې باری تعالی ته وشي نو ایصال المطلوب ته مراد وي، مطلوب ته رسول. ځکه تاسو ته ما تعبیر داسې وکړه یهدي من یشاء، رسوي چا لره چې وغواړي. چرته رسوي؟ الی صراط مستقیم. د دې الی صراط مستقیم نه دا خبره را معلومیږي چې دا کم حکم مخکې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وشه چې مخ د خانه کعبې په لور تاو کا، نو معلومیږي دا چې دا حکم هم د هدایت نه خالی نه دی. دا حکم د چا نه دی خالی؟ ګوره یهدي من یشاء الی صراط مستقیم، رسی چا لره چې وغواړي صراط مستقیم ته، نو معلومیږي دا چې په دې حکم کې هم هدایت شته، ځکه نبی علیه السلام ته الله تعالی حکم کړی. دویمې مسئلې ته راځئ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ربط د آیت نه مخکې سره ربط. یهودو به دا خبر کوله قبلتنا قبلة الانبیاء، قبله زمونږه قبله د نورو انبیاء کرامو ده. ونحن عدل بین الناس، او موږ د دې نورو خلکو ترمنځ غوره خلک یو، عادلان خلک یو. رب کریم آیت راولیږه وکذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دا د دوی دغه وینا په جواب کې راغلی. طالب دا کذالک راغلی دی دلته. نو یا خدا کذالک د پاره د تشبیه کوي، داسې تعبیر وکړه وکما هدیناکم، مخکې سره ولګوئ یهدي وکما هدیناکم، لکه څنګه چې هدایت کړی مونږ تاسو ته، نو کذالک جعلناکم، همدغه شان مونږ ګرځولی یې تاسو امتا وسطا، یو امت خیار او عدل، غوره امت د دې دپاره لتکونو شهداء، چې شئ تاسو بیانونکي د حق خلکو ته، یو یا شئ تاسو ګواهان علی الناس په خلکو باندې، ویکون الرسول، او شي نبی علیہ السلام علیکم پتاسو باندې شهیدن گواه، نبی علیہ السلام پتاسو گواش. نو دا یو مسئله شوله. یا طالبه دا کذالک چې راغلی علما لیکي دلته د پاره د تشبیه نه دی، کله نا کله کذالک راځي د پاره د بیان د کمال، بیان د کمال. نو چې کله له بیان الکمال راشي نو تعبیر به څنګه کوو؟ وکذالک دغسې مونږ ګرځولی یې تاسو امتا وسطا، یو امت خیار او عدل او غرام. دا وسطن دا غلی امت وضاحت مو مخکې کړی او جماعت ته ویلی کېږي په مختلفو معناګانو استعمالو. دلته امت په معنا د جماعت سره د نبی علیہ السلام ټولګی، د نبی علیہ السلام جماعت. دا وسطن چې راغلی طالب قرآن کریم کې کله وسط راځي بسکون السین وسط، او کله راځي وسط بفتح السین.
وس چې بسکون سین راشي نو داغه معنا بیا دا درمیانه او چې کله وسط په فتحې د سین سره راشي نو د دې معنا بیا دا خيار او عدل نو دا دلیل دی په افضلیت او په بهترۍ د دغه امت باندې الله تعالی ورته فرمایي چې ما ګرځولي تاسو یو غوره او بهترین امت د څه دپاره لتکونو شهداء دې دپاره چې شئ تاسو شهداء ګواهان علی الناس په نورو خلکو باندې دا ګواهي په څه شي وکئ په دې خبره باندې چې پیغمبرانو دوی ته خپل پیغامونه رسولي وه پیغمبرانو خپل پیغامونه رسولي و خپلو قومونو ته او نبی علیه السلام په تاسو ګواه شي په دې خبره کې چې تاسو په دې وینا کې رښتوني یاستئ دا تاسو چې کومه ګواهي د پیغمبرانو په حق کې ورکوئ نو نبی علیه السلام په دې ګواه شي چې تاسو په دغې دعوه کې رښتوني یاستئ طالب حدیث کې راشئ نبی علیہ السلام به د څه شي ګواهي ورکوي او دوی به د څه شي ګواهي ورکوي حدیث ته ابو سعید الخدری رضی الله عنه دی په ورځ د قیامت به الله تعالی د پیغمبرانو د قومونو نه پوښتنه وکړي تاسو په خپلو پیغمبرانو یقین او باور ولې نه دی کړی ایمان مو ولې نه دی راوړی دوی به جواب ورکړي الهه ستا د یووالي پیغام موږ ته چا نه و رارسولی نو موږ به څه ایمان راوړی وای الله تعالی به پیغمبران راوغواړي دا زما د یووالي پیغام مو ولې نه دی رسولی دوی به وای ربه مونږ خو رسولی و خو لیکن دې خلکو را سره نه و منلی مونږ هر وخت ستا د یووالي دعوت ورکړی ورته نو چې هر کله د دو فریقو د دو ډلو لانجه شي سره نو خبره په ګواه ختمیږي الله تعالی به دې پیغمبرانو ته ووایي تاسو سره په دغې کار شاهدان او ګواهان څوک دي شاهد لرئ چې تاسو پیغام خپلو امتونو ته رسولی وه دوی به وی الهه او مونږ ګواهان لرو ګواه زمونږ دپاره امت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی د نبی علیه السلام امت لرو هغه زمونږ په حق کې ګواهي کوي الله تعالی به امت د نبی علیه السلام راوغواړي دې ته به وایي چې تا پیغمبران چې کومه خبره کوي او تاسو ګواهي کې پیش کوي نو تاسو دا ګواهي کوئ دی به ورته وایي او الهه موږ دا ګواهي کوو تاسو خو په دې وخت کې ویم نه لیدلي موم نه دي دا پیغمبرانو دا صحنه ستاسو مخکې تیرم نه ده نو ګواهي په څه طریقه باندې کوئ دی به وایي الهه موږ ته دا خبر زموږ صادق او رښتونی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی چې مخکنو پیغمبرانو خپلو قومونو ته دعوت د رب کریم د یووالي طرف ته ورکړی و خو خلکو ورسره دا پیغام نه و منلی خلک منکر و خلکو اعراض کو الله تعالی به نبی علیه السلام راوغواړي دا ستا امت چې کومه خبره کوي نو دا خبر دوی ته تا کړې وه الهه او ما ورته کړې وه نو هغه صحنه رب کریم ذکر کوي ګوره څنګه چې مې درته هدایت کړی همدقه رنګې غوره امت مې ګرځولی یې د څه دپاره لتکونو شهداء علی الناس دې دپاره چې تاسو ګواهان شئ په نورو خلکو او نبی علیه السلام په تاسو ګواه شي دا کومه ګواهي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوي علما لیکي دې ته ویلی کېږي شهادت التزکیه د خپل امت د تزکیې ګواهي چې زما امت او دا خبر ما ورته کړې وه چې دې پیغمبرانو پیغام رسولی خو لیکن خلکو نه منلی ورسره اوس پوه شوي د ایت مبارک په مقصد باندې راځئ ورپسې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول
ممن ينقلب على عقبيه. اوس علت تفصیلی ذکر کی راتا. دا امر می در تا پا تحویل دا قبلی ولی وکا، ولی می در تا ویل چه مخ او گرزو دا بیت المقدس نا دا خانه کعبی پلور بانده. نو رب کریم فرمائی وما جعلنا القبلة التي او ندا مقرر کری منگا قبلہ آغا کنت علیها چتوی پا حقی بانده، کنت علیها چتوی پا حقی بانده جاغا بیت المقدس و دلتا دو تعبیر کو. یا علماء لکی دا کنتنا تعبیر پا انتصر کئی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اے انت عليها، یا دا سے تعبیر کئی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها في مكة. دا کار مصد پارو کو گورا تفصیلی علت دے الا لنعلم وما جعلنا ند مقرر کری منگا قبلہ آغا كنت عليها في مكة. یو یا وما جعلنا ند تبدیل کری من قبلہ آغا كنت عليها چتور باندی وی انت عليها. دا امر میرا اولیگا چه نور مخددغی قبلی نواڑا و دا بیت المقدس پلور باندے وجہ سوا الا لنعلم مگر دید پارا چخکارکو منگا، لنعلما چخکارکو منگا من یتبع الرسول سوک تابداری دا نبی علیہ السلام کئی مطلقا ممن ینقلبو دا اغی چانا چه اوڑی علا عقبیه پا پندخ پلو باندے دا تابداری دا نبی علیہ السلام نام. دا کار مونگ زکاو که دا مونگ جدا کو چه مطلقاً ستا تابداری سوک کئی او دغه تابدار خلق دا اغی چانا جدا کو چه اغا پخپلو پندو باندے گرزی او ستا تابداری نکی. طالبہ یقیناً دا دیر سخت کارمو گورا. صحابہ کرام پا مانزه ولاړ دی او مانزه کی ورطا چه دا حکم راغی اللہ تعالی مور والا چه دا اسم التورشی دا بنو سلمو مسجد و طالبہ اغی مسجد تا اس مسجد قبلتین وی دا دو قبلو والا جماعت مالتا قبل دسی دا او دا دوسنی موجوده قبل دسی دا او دغه پخوانی قبله چې کومې قبلې طرف ته مونځ کېده د بیت المقدس په لور نو هغه داسې ده. نو تاسو ته زه تشبیه نه در کومه خو هسې ذهن مو خلاصوم. طبعا چې مونځ هلته داسې کېده نو امام به دې ځای کې ولاړو او مقتدیان به ورپسې شاته ولاړو. خو چې کله امر په تحویل د قبلې سره راغی نو طبعا امام به مخ راګرځئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مخ دی خوا راتاوه نو صحابه به مخونه دی خوا تاوول. نو چې که صحابه مخونه دی خوا تاو کړي او نبی علیہ السلام هم مخ راتاو که ورپسې نو دلته د دې صحابه کرامو شاګانې راتللې او د نبی علیہ السلام د دوی شاګانو ته مخه راتله. ګوره و د دې نه دا معلومیږي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مثلا د دې ځای نه راغلی دې ځای ته یعنی امام د مقتدیانو ځای ته راغلی او مقتدیان د چا ځای ته تللي دي د امام ځای ته تللي دي او دا کړن او عمل دا په مانځه کې ترسره شوی بغیر د دې نه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې ما ته وحی راغلی ده امر راته شوی په تحویل د قبلې باندې نه هېڅ یې ورته ونه ویلې صرف په مانځه کې د مبارک مخ راواړو نو چې کوم کامل صحابه کرام چې د عمل نمونې وي دوی پسې شاته ولاړو نو بلا تأمله بغیر د استفسار بغیر د پختنې سم دستې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پسې مخونه راواړول. نو رب کریم ځکه وایي چې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. دا لنعلم کې دا خبره ونه کې دا تعبیرونه کې الا لنعلم مگر دې د پاره چې مونږ پوه شو. نو علم د خدای تعالی وو په دې صحنې آګاه ولنعلم دلته په معنا د لنمیز سره چې جدا کو مونږ ښکاره کو مونږه څوک من یتبع الرسول څوک تابعداري کوي مطلقا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ممن ینقلبو د هغې چانه چې سم دست اوړي بې فکره اوړي
علی عقبیه په پوندو خپلو باندې د اتباع د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه. اوس رب کریم خپله وایي، تاسو فکر کوئ. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَإِنْ كَانَتْ دا ان چې دی دلته مخفف من المثقل دی، ان دی اصل کې، نو داسې ووایه یقینا كانت ودغه تولیه لکبیرة خامخا لوی کارو. دا تولیه و مخ ګرځولو اوړېدل په مانځه کې یقینا دا لوی کارو. الا علی الذین هدى الله، مگر په هغې کسانو نو هدى الله چې الله تعالی کلک کړي دي په هدایت باندې. چې دا څوک دی تعالی چاته هدایت کړی، دا معنا چې څوک یې په هدایت کلک کړي و نو هغې ته دا کار ګران کار نه و، آسان و. وما كان الله، او نه د الله تعالی لیضیع ایمانکم چې برباد کی منځونه ستاسو. ان الله یقینا باری تعالی لرؤوف الرحیم، خامخا رؤوف ذات دی او رحیم او مهربان ذات دی. هلکه د دې څه مناسبت چې وما كان الله لیضیع ایمانکم، الله تعالی نه دی چې ستاسو ایمانونه ضایع کړي. مفسرین کرام دې ذکر لیکي سبب د نزول دا، سبب د نزول ځینو خلکو د دې بیت المقدس په لور منځونه کړي مومنانو، بیا په همدغې حالت کې دوی ته مرګ راغلی او وفات شوي وه. کله چې امر په تحویل د قبلې راغی نو صحابه کرامو پوښتنې وکړې د الله نبي، زمونږ د خپلوانو رشته دارانو چې منځونه د بیت المقدس په لور کړي او دې دوران کې دوی وفات شول، نو د دې منځو به څه مسله وي؟ موږ ته خو امر راغی چې دې خوا مخته وکړه. نو رب کریم فرمای نبی علیہ السلام ته نه د الله تعالی لیضیع ایمانکم چې ستاسو منځونه ضایع کړي. هلته ایمان کې تاسو ته ما وضاحت کړی و که نه چې ایمان په مختلفو معناګانو راځي. دلته ایمان په معنا د منصره دی. نو کته وای چې داسې تعبیر ولې نه کېده چې ما کان الله لیضیع صلاتکم، د دې صلات نه تعبیر په ایمان سره ولې وکړي کې راز څه شی دی؟ وی راز پکې دا دی طالبه، انما سمی الصلاة ایمانا، دا مسما شه په ایمان باندې، ځکه چې دی وجه دا ده وی مراد دلته هغه مونځ نه دی بلکې مراد هغه مونځ دی چې هغه مونځ د ایمان سره وي. مطلقاً مونځ نه، هغه مونځ چې کوم مونځ د چا سره وي؟ د ایمان سره وي. نو ځکه ایمان ذکر کا، نو نه دی الله تعالی چې ضایع کي منځونه ستاسو، هغه منځونه چې د ایمان د وجې نه مو کړي دي. یقینا الله تعالی په خلکو باندې لرؤوفنا، دا رؤوف طالب د رأفت نه دی، او رأفت شدید الرحمت ته وی فی عدم اضاعت اعمالهما. یقینا د الله تعالی رحمت ډیر زیات شدید دی په عدم ضایع کولو د اعمالو د دوی کې. نو لرؤوف، یقینا الله تعالی رؤوف ذات دی، مصیبت لري کوي، شفقت کوي. او رحیم، الله تعالی رحیم دی، عام مهربان دی په د خپلو بندگانو باندې. طالب حدیثی تراشی دو خبرې کو. یو خبر ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منځ د بیت المقدس په لور باندې کو. یو دا چې دا منځ څومره موده کړی و، دویم دا چې دا مخ د مبارک ګرځوو نو د خپل اجتهاد و کده مامور من الله و. دریم دا چې دا تحویل د قبله کله راغی، کوم ټیم کې دا تحویل د قبله راغلی؟ نو اول ځان سره یاد کړئ هغه موده چې نبی علیہ السلام په هغې کې د بیت المقدس په لور منځ کړی دی. په هغې کې شپږ اقوال دي. بره ابن عازب رضی الله عنه وی
چې دا یا 14 یا 19 میاشتې وي، 14 یا 19 میاشتې. ابن عباس رضی الله عنهما نه دا قول را نقل دی، هغه مبارک وی 19 میاشتې وي. معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه دا قول را نقل دی، هغه وی 14 میاشتې وي. انس ابن مالک وی دا چې دی 9 میاشتې وي، 9 میاشتې. قتاده وی یا 14 میاشتې وي یا 18 میاشتې وي. بهر تقدیر دا اقوال دي د علماء. دا مخ مبارک چې نبی علیہ السلام ګرځاو د سپه خاطر مامور من الله او کنه خپل اجتهاد یو دی کې 2 قول دي. حسن ابو العالیه او عکرمه ربیعه د دوی رایه داده چې کان بامر الله و وحیه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما رایه داده او د ابن جریج وی دا کار د رب کریم په امر کړیو. دویم حسن ابو العالیه او عکرمه وی دا کار په خپل اجتهاد سره کړیو، په خپل اجتهاد سره. خانو چې په خپل اجتهاد سره کړیو نو ولې دې کې راسو دا کار ولې کو؟ نو دې کې بیا 2 قول راته ذکر کړي. یو قول دا دی ویلی یتألف اهل الكتاب، نبی علیہ السلام دا کار ځکه کو چې د اهل کتابو په زړونو کې د دین اسلام سره محبت او مینه را پیدا شي. د دوی قبله و دغې طرف ته مونځ کو، نو نبی علیہ السلام مونځ شروع کا د دې دپاره چې د دوی په زړونو کې الفت او مینه راشي. دویم قول دا دی وی دا کار محبوب کړیو لامتحان العربی، مقصود په دې کې امتحان د عربانو و، امتحان د عربانو په تغییر د هغه څه باندې چې د دې الفت او محبت ورسره و. اوس دا مسله چې دا تحویل په کم وخت کې راغلی و نو دې کې 3 قوله دي. څوک وایي د ماسپښین منځو د دوشنبې ورځ وه او تقریبا وعلى رأس 17 شهرا، ولسمه د 19 میاشتې په رأس کې دا کار شوی د رجب نیمه وه. یعنی نبی علیہ السلام چې هجرت وکړه نو د هجرت د 19 میاشتې په رأس کې دا کار شوی دی. دا یو قول شي. دا د بره ابن عازب رضی الله عنه قول دی. چا ویلی چې دا کار چې دی د 3 شنبې په ورځ شوی وه، د شعبان نیمه وه او د هجرت د 13 میاشتې په رأس کې دا کار شوی. دریم قول دا دی چې دا کار په جمادی الاخر کې شوی. بهر تقدیر الله تعالی نبی علیہ السلام ماموره که په دې باندې چې مخ مبارک دی وګرځوه. اوس راځي ورپسې قد نرى تقلب وجهك في السماء. شان نزول د آیت بره ابن عازب رضی الله عنه وی سبب د نزول د دې آیت دو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره خوښوله چې مخ د خانه کعبې په لور راتاو کې دی خوښوله. نو دا هغه د محبت اظهار دی. رب کریم ورته فرمای قد نرا، یقینا لیدمونګه، یقینا لیدمونګه څه شی؟ تقلب وجهک، بار بار ګرځیدل د مخ مبارک ستا، فی السماء طرف د اسمان ته، د څه شي دپاره؟ لانتظار الوحی بتحویل القبله، د پاره د انتظار د وحی په تحویل د قبله سره.
یعنی چې دا مخ مبارک دی بار بار د اسمان په لور ګرځو او د وحی د راتګ انتظار دی کو. رب کریم ورته وایي یقینا هغه صحنه لیده مونږه، هغه صحنه مو لیدله. طالب حدیث ته راشئ، دا قد نرا چې راغلی، قد نرا تقلب وجهک فی السما، نو قد علما لیکي چې د الله تعالی په صفت کې راشي نو د پاره د تحقیق وي، او دا تقلب چې دی دا باب تفعل دی. نو دلته داسې تعبیر ونه کوي چې یقینا لیده مونږه ګرځېدل د مخ ستا الی السما، نه، تقلب باب تفعل راوړی، او د باب تفعل خاصیتونه دي. یو خاصیت پکې کثرت دی. څه چې دی طالبه؟ نو څنګه تعبیر وکړو؟ قد نرا یقینا لیده مونږه تقلب وجهک، بار بار ګرځېدل د مخ مبارک ستا الی السماء طرف د اسمان ته. دا بار بار چې به د مخ مبارک اسمان لوري ګرځو، رب کریم ورته وایي دا صحنه لیدله مونږه. نو اوس وایي دا فی السما کې فی په معنا د الی سره، او د حروف جاره او قانون تاسو ته معلوم دی کله یو د بل په ځای باندې استعمالیږي. دا کار د څه شي دپاره کو؟ لانتظار الوحی بتحویل القبله، یا به د مخ مبارک ګرځو په وخت د دعا کې د اسمان په لور باندې. اوس ورته رب کریم وایي فلنولینک قبلة ترضاها، پس زر دی چې اوبه ګرځو مونږ تا لره اوس داسې قبلې ته ترضاها چې ته یې خوښوې او ته ورباندې راضي کېږې. دا ته چې په کومه قبله راضي کېږې نو د هغې قبلې طرف ته به مونږ وګرځو تا لره. نو دا هغه لوی شان د محبوب ته معلومیږي. ښه، یو دا چې قد نرا تقلب وجهک کې اظهار د محبت دی، د محبوب هر ادا محب ته خوښوي. یو د اداګانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه برابر کتلو د پاره د انتظار د وحی، نو رب کریم هغه ادا ورته ذکر کوي. هغه اسمان ته چې به د بار بار کتلو د وحی د راتګ انتظار به د کو، نو رب کریم ورته وایي هغه صحنه لیده مونږه. اظهار د محبت دی. اوس ورته وایي زر دی چې اوبه ګرځو مونږ تا لره داسې قبلې ته ترضاها چې ته یې خوښوي او ته ورباندې راضي کېږي او تا ته خوښوي. دې نه دا معلومیږي دا نه چې رب کریم د نبی علیه السلام نه مجبور دی عیاذا بالله او د نبی علیه السلام رضا غواړي، نه، علامه د لوی منصب د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا. تو ګوره دومره لوی منصب د رب کریم په درګاه کې لري، الله تعالی ورته وایي داسې قبلې ته به دې وګرځوم چې ته یې خوښوي او ته ورباندې راضي کېږې. ستا رضا چې کوم شي کېده نو همغه امر به درته وکړم، مغې طرف ته به وګرځوم تا لره. هلته سوره دوحا کې راځي ولسوف یعطیک ربک فترضا. نو رب کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا غواړي د وجه د کمال محبتنا ګران ورته. اوس ورته وایي فول وجهک، نو وګرځوه مخ مبارک خپل په طرف د مسجد حرام باندې. امت تم امر کې وحیث ما کنتم، چرتم چې یاستئ تاسو امتیانو ګرځوئ تاسو مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام. تاسو تم حکم دی او محبوب ته هم حکم وکړه. هغه ته وایي تم مخ د هغې په طرف ګرځوه، امت ته وایي تاسو مخونه ګرځوئ د مسجد حرام په لوره. دریم جواب کوي وان الذین اوتوا الکتاب، یقینا هغه کسان چې کتاب ورکړی شوی دی هغې ته. اوتوا الکتاب ګوره مخکې مو وویل چې د مذمت په ځای کې استعمالیږي، دلته مراد ترې هغه عنادیان مولایان د دوی دي. الله تعالی فرمایي یقینا هغه کسان چې چا لره کتاب ورکړی شوی یعنې عنادیان دي، لیعلمون خامخا پوهیږي په دې خبره باندې چې دا تحویل د قبلې حق دی من ربهم،
وما الله ند الله تعالی نا خبره عما يعملون دا غڅنه چې دوی څه کوي. دا انه الحق کې درې قول دي. یو قول دا دی چې انه فی کتابهم، دا خبره د دې په کتاب کې هم وا چې داسې حکم به د پیغمبر ته راځي. یا یعلمون ان المسجد الحرام، دی ته پته وه چې دا مسجد حرام قبله د ابراهیم علیه السلام ده. یا دا خبره ده چې د دې په کتاب کې دا وو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صادق پیغمبر دی، نو دی امر نه کوي الا بالحق. نه د الله تعالی نا خبره دا غسنه چې دوی کوي. اوس نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي ولئن اتیت الذین شان نزول دو. مفسرین کرام لیکي سبب د نزول د آیت دو یهود د مدینه منوره او نصارا د نجران دوی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویلې مونږ راتګو که ائتنا بآیتنا، راتګو که ته مونږ ته په داسې یوه معجزه باندې لکه څنګه چې مخکنو پیغمبرانو راتګ کړی په معجزاتو، د هغې معجزاتو په شان په یوې معجزې ته هم راتګ وکړه. رب کریم آیت راولېږه ولئن اتیت الذین، کچرې راوړې تاغې کسانو ته اوتو الکتابه چې کتاب ورکړی شوی دی، یعنې د عنادیانو ډله ده. راوړې ته دوی ته بکل آیت، هر دلیل د حقانیت، یا بکل آیت بجمیع الدلائل، هر دلیل د حقانیت ورته راوړې. رب کریم فرمای ما تبعو قبلتک، نه تابع کیږي دوی د قبلې ستا عنادن. دومره ضد پکې پروت دی که هر دلیل د حقانیت ورته راوړي نو دوی ستا د قبلې تابع کیږي نه. اوس وما انت بتابع قبلتهما، د هغې خلکو تمم کټ کوي. داسې ونه وایي چې نبي علیه السلام به چېرته بیا مخ د بیت المقدس په لور راواړی، نه نه. وما انت بتابع، نه یې ته تابع قبلتهم د قبلې د دوی، ته بیا د دوی د قبلې تابعداري نه کوي. نو دلته جمله خبریه راوړله او مقصود په دې جمله خبریه کې طالبا نهی ده. نهی رب کریم وای ته د دوی د قبلې تابع نه، یعنی د دوی د قبلې تابعداري مکوه. بیا الله تعالی فرمای وما بعضهم، او ندی بعضې د دوی نه تابع د قبلې د بعضو، وجدا دا چې قلوبهم شتا، زړونه د دوی په خپل منځ کې سره مختلف دي، د یو بل د قبلې تابع نه دي. د یهودو قبله چې د یوه ډله د یهودو د هغې قبله بیت الصخره وه چې بیت اللحم ورته وایي، هغې طرف ته مونځ کوي، او نصارا شرق طرف ته مونځ کوي. و باوجود د هغې بیا هم رب کریم فرمایي ولئن اتبعت، که چېرته تا تابعداري وکړله فرزن که چېرته بالفرض تا تابعداري وکړله اهواءهم، د بې دلیله قبلې د دوی، من بعد ما جاءک، وروسته د هغې نه چې راغلی دی تا ته، من العلم د علم نه په مسلې د قبلې باندې. دلته د علم نه مراد مسله د قبلې کوي، یعنی د مسلې د قبلې علم درته راشي او ته بیا هم تابعداري وکړې د بې دلیله قبلې د دوی، نو انک یقینا ته چې په دغې دوران کې اذن، یقینا ته په دغې دوران کې لمن الظالمین، خامخا د ضرر رسونکو نه ځان خپل ته بسبب اتباع الهوا، یا تعبیرو کې قصدن انک یقینا ته چې لمن الظالمین، خامخا د ظالمانو نه به. خدا کار خو نبی علیه السلام نه کو، نو ځکه د ظالم نسبت ورته کېږي نه. داسې چرته چې نبی علیه السلام د دوی د بې دلیله قبلې تابعداري کړې وای. اوس راځئ ورپسې درې ډلې د ملیانو ذکر کې راته. رب کریم فرمای الذین آتیناهم الکتاب، مخکې ګوره اوتو الکتابه کې جماعت ته چا ذکر شه؟ د بدانو. چا ذکر شه؟ اوس جماعت د نیکانو ذکر کوي او وی راته الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې ما هغې ته کتاب ورکړی دی.
کتاب میں ورته ورکړی جماعت د نیکانو یعرفونه پیژني دوی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دوی خپل بچی پیژني طالب حدیثی کې دا یعرفون راغلی مراد د معرفت نه ګوره معرفت دی علم دی مع الاعتراف هغه کسان چې ما کتاب ورکړی دی تا نیکان خلق دی دوی نبی علیہ السلام پیژني اعترافم کوي کما یعرفون ابناءهم پس باندې وجداد چې د نبی علیہ السلام صفات د دوی په کتاب کې ذکر و دویم جماعت ته ګوره وان فریقا منهما یقینا یو جماعت د دوینا یو فریق د دوینا لیکتمون الحق خامخا پټوي حق لرا حق نه مراد دلته یا صفات د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا مسله د استقبال د قبله ده نو دوی پټوي حق لرا وهم یعلمون او دوی پویږي په دې خبره باندې چې په مخالفت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې عذاب دی خپ دې پویږي بیا هم دا کار کوي یا وهم یعلمون دوی خپویږي په دې باندې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حق نبی دی او دا امر به تحویل القبله هم حق دی مسله باندې پوه شئ تاسو الحق من ربک فلا تكونن من الممترین الحق حق ثابت دی من ربک لطرف درفستانا طالب من ربک چې راوړه نو دا تعریف د حق دی حق به هغه وي چې کوم من الله وي الحق ثابت من ربک حق ثابت دی له طرف درفستانه فلا تکونن نو مه جوړېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه فی الحق د شک کوونکو نه په حق کې مه جوړېږه ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات مخکې مو وویل کله چې لانجې او اختلافات ډیر شي نو په دې دوران کې څه کول پکار دي چاره او علاج په وخت د کثرت د اختلافاتو کې سبقت دی د نیکیو طرف ته بس نیکی کوه د طلا به دې بچ ساتي الله تعالی فرمای ولکل وجهتنا دا وجهتون چې دی دا فعلتون وزن دی د مواجهت نه ماخوذ دی وجه طرف ظاهری او باطنی تم ویلې کېږي تعبیر دلته داسې کو ولکل او هر یو جماعت ته ولکل من الامم وجهتون یو طرف او طریقه ده هو مولیها چې د هغې لره مخ ګرځونکی دی بس دا چې خپله طریقه ده نو د خپلې طریقې طرف ته مخه ده تا ته څه پکار دي فاستبقوا الخيرات نو سبقت کوي تاسو الخيرات طاعاتو تا بادروا الخيرات بادروا الطاعات سبقت تاسو نیکیو تا کوي نو سبقت نیکیو تا څه شی دی بامتثال اوامر الله د نیکیو طرف ته سبقت کوي په امتثال د اوامرو د الله تعالی سره یعنی د خدای تعالی اوامر چې دی هغه ومنئ اینما تکونو تخویف ذکر کئی چرتم چی تاسو یأتی بکم اللہ جمیعا راتک بہو کی پتاسو باند اللہ تعالی جمیعا پیوزے یعنی که هر ځای کې نو رب کریم ته په یو ځای راشئ په ورځ د قیامت یقینا الله تعالی په هر ممکن باندې قدرت لرونکی دی په هر ممکن قدرت لرونکی دی ومن حیث خرجت اوس بله خبر راته ذکر کوي دا مخکې مسلې ذکر کړلې ډلې ذکر کړلې اوس آلته خود مخکې تحویل د قبلې ذکر شه فول وجهك شطر المسجد الحرام مینس کې د دې یهودو څه بدۍ ذکر کړلې کله چا یو خبر شروع کړي وي مینس کې د څه مناسبت د وجې نه نورې خبرې راوړي آخره کې بیا واپس پلې خبرې ته راشي نو خلک وایي آمدم بر سر مطلب ګوره بیرته خپل مطلب ته رالم هغه ده رب کریم فرمای ومن حیث خرجت
کم خوا چې اوتې ته للسفر نو فولي وجهک ګرځوه مخ مبارک خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې مخ برا ګرځئ و چې فرضي منځونه کوي. د فقه کتابونو کې یو مسله درته ذکر کړې ده، بیا په نوافلو کې چې دی توسع او فراخي دی. دا چې د فقه کتابونو کې وایي نفل مونځ چې د سورلۍ هر طرف ته مخ ونه کوی شي، اذان ته مسله ده. او هر چې فرایض دي نو په هغې کې به مخ ګرځوئ په طرف د مسجد حرام باندې. وانه للحق من ربک، او یقینا دا مخ ګرځول په طرف د مسجد حرام دا خامخا حق ده من ربک. وما الله ند الله تعالی نا خبره عما تعملون دا غسنه چې تاسو کوم عمل کوئ. اغلته چې راغله وما الله بغافل عما يعملون، نو الته مقصود په دغه جملې سره تخویف و. دلته چې راغلل وما الله بغافل عما تعملون، دلته مقصود په دې جملې سره بشارت او زیری دی. تاسو مخ ګرځوئ د خانه کعبې په لور، نو دا کومه کړنه چې تاسو کوئ د دې نه الله تعالی نه خبره نه دی. نو کړنه خو د دوی نیکه وه. رب کریم وایي زه ترې ناخبره نه یم، نو چې ناخبره نه یم نو نیکه بدله به درکمه. پوه شوئ په مسله؟ راځئ ورپسې بیا الله تعالی فرمایي ومن حیث خرجته. دې ځای کې طالبه مراد د خروج دا اوس تاکیدن دا خبره بیا راوړي، تاکیدن. الله تعالی فرمای ومن حیث خرجتا، کوم خوا چې اوتې ته. نو کته پاس ذکر شول ومن حیث خرجتا، دیزی کې من حیث خرجتا ولی راوړي، یا خو اوه چې مراد دلته دا جمله د مخکې د پاره تاکید ده. یو یا داسې تعبیر وکړه التم خروج دلتم خروج دی. دا دیزی کې چې کم خروج ذکر دی نو مراد د خروج نه خروج بعیده دی، او پاس چې کم خروج ذکر نږدې وتل وه. نو رب کریم فرمای کم خوا چې اوتلې ته دا وتل لرې مو، نو فولي وجهک شطر المسجد الحرام. امت ته بیا خطاب کوي وحیث ما کنتم، چرم چې تاسو ګرځوئ تاسو مخونه خپل په طرف د مسجد حرام باندې. دا شطر کله نیمې ته وایي، کله نفس ټوکړې ته وایي، کله طرف ته ویلی کېږي. نو شطر یې وویلې دلته ښه په هغې طرف مخونه ګرځوئ. د څه شي دپاره اوس علت تفصیلي راته رب کریم ذکر کوي لئلا یکون للناس علیکم حجه، د دې دپاره چې نشي پاتې خلکو لره په تاسو باندې حجت او دلیل. حجت یا استدلال، حجت معنا یا نفس جګړه، د خلکو کومه نفس جګړه چې دی په تاسو باندې پاتې نشي. طالبه دا چې راغلل لئلا یکون للناس علیکم حجه، د دې ناسو نه اهل کتاب مراد دی، د دوی در باندې کوم دلیل پاتې نشي. نو دې ته علت تفصیلي د تحویل وی. دا امر مې درته په تحویل ولې وکړه، نو علت یې دغه چې د اهل کتابو کوم دلیل په تاسو باندې پاتې نشي. وته چې د اهل کتابو څه دلیل پاتې کېده. نو دې ځای کې مفسرینو لیکلي دي، وی تورات کې لیکلي و چې دوی به مخ د خانه کعبې په لور اړئ، د خانه کعبې په لور اړئ. اوس که چېرته دا امر په تحویل د قبلې مې درته نه وی کړی، نو دې خلکو به ویل چې دا حق نبي نه دی. ولې؟ وی ځکه زموږ په کتاب کې د دې پیغمبر په صفت کې دا راغلی چې دی به مخ د خانه کعبې په لور باندې اړئ او دغه دی مخې وانړو. نو په دې اساس رب کریم فرمای لئلا یکون للناس علیکم حجتنا. دا حجت کله مختلفو معناګانو راځي قرآن کریم کې. کله تینا معناوی یقینی دلیل وتلک حجتنا، کله تینا مراد دلیل باطلوی لکه یحاجونا، کله تینا مراد نفس جګړوی، کله تینا مراد بانوی. بلې ته ګورئ لئلا یکون للناس علیکم حجتنا،
الا الذين ظلموا منهم لكن هغه کسان ظلموا منهم چې ظالمان دي د دوی نه یعنی ضدیان دي کم ضدیان پکې دي نو که ضدیان څه خبره کوي به والله تعالی فرمای فلا تخشوهم مو ویریږي تاسو د دوی نه په پرېښودو د حق کې واخشوني او ویریږي زمانه او بل ولأتم نعمتي علیکم بل علت د تحویل د قبله درته ذکر کوي ولأتم او دې د پاره چې زه پورا کم نعمت خپل پتا سو باندې یعنی دا امر می په تحویل د قبله درته زکه وکا دې د پاره چې زه پورا کم نعمت خپل پتا سو باندې زکه دا خانه کعبه چې ده نو دا قبلة الانبیاء ده ولعلکم تهتدون او دې د پاره چې تاسو هدایت عمومي دا بل علت د تحویل د قبله ده دې د پاره چې تاسو هدایت عمومي نو دا امر می په تحویل د قبله زکه درته وکا لاتم دا علت لعلکم تهتدون دا علت اوس راځي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ربط دا آیت نمخ کے سرا لأتم عليكم دا دید پارا چی پورا کمزا پتاسو باندے اتماما پورا کول مثل ارسال الرسول بمثل د ارسال د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نو کما ارسلنا لکه څنګه چې لېږلی ما په تاسو کې رسولا منکم معظم رسول ستاسو نه مناسبت هم د آیت د مخکې سره ښکاره مخکې آیتونو کې د ابراهیم علیه السلام دعا ذکر وه په دې کې د ابراهیم علیه السلام د دعا قبولیت دی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اوصاف د دې پیغمبر څه شی دی یتلو علیکم آیاتنا بیا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت چې تاسو ته ښودنه د کتاب کوي او ښودنه د حکمت درته کوي د حکمت خبره مو مخکې کړې وه بل ویعلمکم او ښودنه وکړي تاسو ته ما لم تکونو د هغه څه چې نه وئ تاسو چې په هغې پوهېدلی په کوم څه چې نه پوهېدلی نو د هغې ښودنه تاسو ته وکړي یا خو چا ویلي چې من امر القبله یا وی جزیات تیره مراد دی یا مراد تینا هغه علتونه د استنباط دي مجتهدینو لره دغه مظهري تفسیر ته راکې والجدل ته پاسې خیده غسر ته وګورئ نو راځئ تاسو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا تاسو طالب وګورئ هغه مخکې ځي کې دلته دا لاندې چې ښه نه دی دا څوم جل دی دا څوم دی دا چې راغلی لاندې خو یې نه دی لاندې چې اوږد کتاب پروت دی کتابو د پاسه کوم نه دی یو ځل یې وګوره بیا راواخله اول دی همدا راوړه راځي طالبا نو دلته راغلل ګوره کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم دا یزکیکم یې ګوره دلته مقدم تعلیم د کتاب او د حکمت وروستو کا نو د تعلیم د کتاب او د تعلیم د حکمت مقصد څه شی و تزکیه ده کنه معلومیږي اهم څه شی دی طالبه دا یزکیکم چې دلته په تعلیم د کتاب او د حکمت مقدم دی نو وجه دا ده چې مقصود د تعلیم د کتاب نم تزکیه ده دا خودنه د کتاب دا د پاره د تزکیه د دوی وا خودنه د حکمت دوی ته دا د پاره د تزکیه د دوی وا او د پاره د صفای د دوی وا
دا چې رستو راځي ګوره دا خو مخکې تیر شه هلته مې درته وویل ويعلمكم الكتاب والحکمه او ورپسې وی ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خودنه وکي دا پیغمبر تاسو ته د هغې چې نه وی تاسو په هغې باندې پوهېدلی یعنی په کم څه نه پوهېدئ د هغې ښودنه تاسو ته وکړي هلکه مراد د دې نه څه شی دی نو دا تاسو ځان سره نوټ کړئ تفسیر مظهري طالبه اول جلد صفحه 149 اول جلد صفحه 149 یو د راز ذکر کی دلتا غراز دا دی دلتا یزکیکم مخکې کا التا یزکیهم رستو راوړی و مخکې آیت چې مو ویل نو مبارک راز پکې دا ذکر کوي قدمت تزکیتها هنا باعتبار القصد دا تزکیه دلتا مقدمه کړه په اعتبار د چا سره قصد سره قسمانه یعنی مقصودی تزکیه ده د تعلیم او د کتاب غرضم تزکیه ده یو واخره هناك باعتبار الفعل الته چې رستو راغلی وه نو تاخیر الته باعتبار الفعل دا معنا چې دا تزکیه د تعلیم د کتاب او د حکمت سره راځي دا یو ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون قاضي صاحب وی تکرار الفعل يدل على ان هذا التعليم من جنس آخر ساجی براس طرف ته اشاره کړي وی مخکې راغلل ويعلمكم الكتاب او دلته بیا وی ويعلمكم مخکې يعلمو فعل راوړه او دلته يعلمو فعل راوړه وی دا دوباره چې د يعلمو فعل مکرر کا اشاره د دې خبرې طرف ته چې دا تعلیم چې دی من جنس آخره وی دې نه دا معلومیږي چې هغه کم تعلیم مخکې ذکر شه هغه ځان ته تعلیم و او دلته چې کم تعلیم ذکر کیږي نو دا ځان ته تعلیم دی څه شی دی طالبه دا فرق پکې دی هلته تعلیم ځان ته تعلیم او دلته تعلیم ځان ته تعلیم دی دا تکرار د فعل ور باندې دلالت کوي وملا صاحب نو هلته خو راغلل ويعلمكم الكتاب والحکمة هلته تعلیم د ښودنې او د حکمت و دلته دومره راوړل چې ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نو دا ما لم تكونوا تعلمون څه شی دی هلته خو څرګنده شوه د فعل سره کتاب او حکمت راوړه نو مراد د تعلیم نه تعلیم د کتاب او حکمت دی د دې ځینه څه مراد کوي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نو قاضي صاحب وی ولعل المراد به العلم اللدني وی ممکن مراد په دې سره هغه علم لدني وي هغه علم چې راخستلی کیږي من بطون القرآن د قرآن کریم د باطن نه او د ډیوې د سینې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه الذي هغه علم لا سبیل الى درکه چې د هغې د درک د پاره وی کومه بله لار نشته دی الا الانعکاس مگر د هغې د درک د پاره وی لاره چې دی دا انعکاس ده څه شی ده بس د یوې سینې نه بلې سینې ته نقلیږي په طریقې د انعکاس سره خلک د دغې علم نه استفاده کوي نو قاضي صاحب وی ممکن چې مراد په معلم تکونو تعلمون سره دغه علم لدني وي چې د هغې د حاصلولو دپاره بله لار نشته دی ما سوا د انعکاس نه هغه امام رباني رحمت الله علیه مکاتبو کې وی دی مبارک و طریق ما حبی و انعکاسی استا و طریق ما حبی و انعکاسی استا زمونږ دا لاره طریقه عالیه نقشبندیه چې ده دا وی حبی او انعکاسی ده څه شی ده تعلق د محبت سره دی څومره چې د انسان محبت سوا او همومره به پکې کمال ډیر حاصلوي یو او دویم دغه لاره زمونږ چې دی دا وی انعکاسي ده په دې معنا باندې کمال ته چې سالک رسیږي د رسیدو لار پکې انعکاس دی بس د یو بل نه عکس اخلي د یو بل نه رڼا اخلي او د یو بل نه تاثر اخلي وی مناسب طریقه زمونږ دا په شجرو په خولیو باندې نه ده رانه مکتوبات ویم زر زرانه چې ټیم کم
خلاص ورځنه دویم جلد ها نو د مبارک دیزی کې دا وضاحت کی راتا یو حضرت ورته خطر علی گله وې ز په نورو طریقو کې چې د خلیفہ صاحب یما خلیفہ صاحب نو کتا سو لګ لطف او مهرباني وکي ما ته هم چې دا تاسو دا ولي کې ځان سره طالبه مکتوبات شریف جلد دویم او صفحه د شپږ څلوېښتمه او مکتوب دی طالبه اتلسم مکتوب دی اتلسمه دا مکتوب د لیکلی شیخ جمال ناګوري صاحب ته عنوان پکې دا دی چې نصیبه د علماو راسخینو څه شی ده او نصیب د علماو د ظاهر څه شی دی او نصیب د صوفی کرامو څه شی دی ښایسته مکتوبي لیکلی دی د شریعت نه د دې هرې طبقې خپله خپله حصه څه شی ده او بیا دا مکتوبي لیکلی دی و در جواب التماسی کې نموده بوده وی حضرت یو غوښتنه دې کړې وه د شیخ جمال ناګوري صاحب ته وی یو غوښتنه دې کړې وه وی د هغې غوښتنې په جواب کې مې دا مکتوب لیکلی دی نورې خبرې خو د خپل ځینې و د آخرې تراشی وی ثانیاً آن که اخوی میاں شیخ نور محمد از جانب ایشان ظاهر ساختند وی دا شیخ نور محمد صاحب ستاسو د طرف نه وی دا خبر ما ته راښکاره کړله چې فرمودند چې تاسو دا ویلیو ما را از مشایخ سلاسلې چې ما لره وی تا لیکلیو د شیخ جمال ته وی تا لیکلیو چې ما لره د مشایخو د سلاسلو نه اجازت ها است یعنی نورو طریقو والا و مثلا چشتیه سرهردیه قادریه د دې نورو طریقو والا صاحبانو اجازتونه را کړي دي راته خلافتونه را کړي دي راته وی تا هغه ته دا ویلیو از جانب نقشبندیان نیز اجازت می خواهم دا عرض دې کړو ته د نقشبندي شریفي اجازت هم تاسو راته راکړي نو ښه وی د نورو صاحبانو د نورو طریقو اجازتونه ورکړي وه امام ربانی صاحب نه غوښتنه د دې کوي که تاسو هم راته د دې طریقې عالیې نقشبندي اجازت راکړي نو ډېره به ښه وي د مبارک ورته څه وایي وی مخدومه مکرمه پیری و مریدی در طریقه عالیه نقشبندیه به تعلیم و تعلم طریقه است وی په طریقه نقشبندیه عالیه کې وی پیری و مریدی چې دی دا په تعلیم او تعلم سره ده د شیخ د طرف نه به ښودنی او د شاګرد د طرف نه به زده کړئ د طریقې نقشبندي معمول چې دی هغه تعلیم او تعلم دی څه شی دی کم ځینې استدلال کوي ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون دا پیغمبر ښودنه کوي تاسو ته د هغه څه چې تاسو ته ورباندې علم نه وه نو دې کې ښودنه ده ګوره تعلیم دی او تعلم دی مبارک وی چې دا زمونږ طریقه چې دی دا په تعلیم او تعلم باندې ده نه بکلا و شجره نه په خولیو باندې دا چې د صوفیانو خولۍ دې په سر دا نو صوفي شوې یا دې د صوفیانو چپن اغوستې دا نو صوفي شوې او نه په شجرو باندې دا چې هلکه زه د دغې شجرې پورې تړلی یم او زه د دې سلسلې پورې تړلی یم که در سلاسل دیگر متعارف است د پلانی بابا لمسی دی او د پلانی بابا اولاده ده نو پلانی بابا خو به نیک انسان تیر شوی وي دته چې ګوري د شریعت د سر نه واخله تر بیخه پورې به خلاف وي نو دا زمونږ کار وي دا نه دی چې دا په خولیو په ټوپیو په شجرو را رسېدلې مسله ده داسې نه ده د مبارک ورته وایي طریق این بزرگواران صحبت است و مناسب د دې خلکو لاره چې دی دا وایي صحبت د شیخ کامل دی کته وای چې د طریقې عالیه نقشبندي کمالات حاصل کم نو د شیخ کامل سره به صحبت کوي و تربیت ایشان انعکاسی است او د دې خلکو تربیت څه شی دی دیزی پورې قاضي صاحب وای چې دا کمالات په چا حاصلېږي لا سبیل الی درکه الا الانعکاس
نو د مبارک وی د دې لارې تربیت چې دی دا انعکاسي دی. څه شی دی؟ دا څه د خلو پورې اړه نه لري، دا بس خپله د یو بل نه سر رنګ اخلي، خپله د یو بل نه رنګ اخلي. امدا وجه ده لا جرم در بدایت ایشان نهایت دیگران اندراج یافته و راه اقرب گشته. وی د امدی وجینا د مبارک وی د امدی وجینا چې طریقه نقشبندیه د دې په ابتدا کې وی نهایت د نورو طریقو درج دی. دا د امام ربانی صاحب دعوه ده. ګوره لا جرم در بدایت ایشان نهایت دیگران است، د طریقې نقشبندی مبارکی په ابتدا کې وی نهایت د نورو طریقو دی، یعنی د نورو انتها او د طریقې عالی نقشبندی ابتدا. امدا وجه ده د دې وجه نه دا لاره اقرب ده. وی نظری ایشان شافی امراض قلبیه است. د دې د لارې چې کوم مشایخ دي وی د غي نظر دا د انسان د پاره د امراض قلبیه او د پاره شفا ده. که د دې لارې کامل اولیاء درته وګوري ستا په باطن کې کوم مرضونه پراته دي نو د دوی دا نظر د هغې امراضو د پاره شفا ده. و توجه شان دافع علل معنویه است. او د دې مشایخو توجه دا وی د هغې علل معنویو د پاره دافعه ده. نو بیا مبارک یو شعر راخستی وی نقشبندیه عجیب قافله سالارانند که باران از ره پنهان به حرم قافله را. وی د نقشبندی مبارکی داسې عجیبه سالاران دي چې په پټه لاره باندې بس قافله حرم ته رسولي، د خلکو ورته خیال هم نه وي. نو دی محترم ته وی معذور خواهند داشت. حضرت معذور مې وګاڼه، سند دې رانه غوښتی و خلافت، نو دې کې مې معذور وګاڼه او ښه سړی راته ښکارې. والعذر عند کرام الناس مقبولونه، او د عزتمندو خلکو په نس باندې وی عذر څه شی وي؟ قبول. بس په دې کې مې معذور وګاڼه، ځکه دا لار د دې نه ده چې زه تا ته دې ځای نه کاغذ در ولیږم او اعلان درته وکړم چې صاحب زما خلیفه شو کمال در سره نه نو څه پې. که ته د دې لارې کمالات حاصلول غواړې نو د دې لارې کمالات چې دی دا تعلقه د دې د چا سره ده؟ د تعلیم او د تعلم سره، او د صحبت د چا سره؟ د شیخ کامل سره. او کمال چې انسان ته پکې حاصلیږي نو دا په طریقې د چا سره؟ د انعکاس سره. پوه شوئ تاسو په مسله باندې؟ نو شوبم دفه شو که نه وی مونږ هم نقشبندیان یو، مونږ هم نقشبندیان یو. نو مونږ دا حالت ولې نه وینو؟ نو انصافداره 15 کاله مخکې د پیر صاحب سره بیعت کړی دی او په 20 کال دی مرتقدم نه دی اخیستی، او تم په دې تمه چې زه د نقشبندي شریفې کمالات حاصل کړم. نو دا به ډېره ګرانه نه وي. چیرې صحبت؟ اساس په دې لاره کې صحبت د شیخ کامل دی. نو ته چې 15 کاله مخکې ورغلی او بیا دې نه هغه طرف لیدلی او نه په هغې طرف تللی، نه د صحبت نه خبر، نه د آدابو د صحبت نه خبر، سره د دې نه چې د دې لارې مشایخ وای دایم صحبت په کار دی او مرید لره د خپل شیخ سره. او که دایم نه وي نو کم از کم چې په 40 ورځو کې خو باید یو مرید د خپل مرشد دربار ته لاړ شي. نو چې ته په 40 ورځو کې هم د خپل مرشد دربار ته نه ځې او کلونه کلونه در باندې تیر دي، نو بیا وایې زه هم نقشبندي یم او د دې کمالاتو نه څنګه خبر نه یم؟ نو رښتیا به خبر نه یې. دې لاره کې انعکاس دی طالبه، او انعکاس هغه دوران کې کېږي چې کله سره هله دو تیپې د یو بل سره څه شی شي؟ مخامخ شي، نو د یو نه بل ته رنګ نقلیږي. نو چې ته مخامخ کېږي نه خو همدغه شی به پاتې، نو موږ نه ګیله ولې کوې؟ او یا د نورو صوفیو پسې ولې لګېږي؟ دا ته چې د کوم صوفي پسې لګېږي ستا او دغه د معمولاتو ډېر فرق دی. تا نقشبندي طریقه اخیستې، نور په سوراګانې چې زه څه چل وکړم، نه یې اذکار کوې، نه یې مراقبات کوې، نه یې سبقونه اړئ، نه سوچ و فکر دی دی، نه د شیخ صحبت ته ورځې، نه یې مجلس ته ورځې، صرف دومره وایي چې ما طریقه اخیستې ده، زه د دې کمالاتو نه ولې نه یم خبر؟ نو رښتیا دې نه یې خبر. مسلې ته ستاسو پام دی، دا طریقه کې خلکو ته ښکاري سبا لکه ټوکې چېرته بس یو طرف. خو دې کې دا تنها دا ګرمتوب نه دی طالبه، که دې کې ګرمتوب د سالکینو دی، د دې کشرانو طبقې دی، د الله په ذات قسم چې په دې کې د دوی نه زیات ګرمتوب د دغې مشایخو دی چې د کومو مشایخو سره دا مریدان بیعتونه کوي. دا وایي ورته ولې نه چې وصاحبه تا خو بیعت وکړه او ته راشه زه تا ته اصول در وښیم. اصول څه شی دي؟ ګوره دا طریقت دی، دا کتاب یې واخله، دا ګوره په دې کې د طریقت اصول ذکر دي، دې اصولو مطابق خپل ژوند تېروه. دا طریقت دی. د امام ربانی رحمت الله علیه په دربار کې به کتابونه درس کېدل، د حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه په دربار کې ګوره هدایه شریفه درس کېده، غیر د دې نه چې مدرسه وه. د مدرسې د طالبانو خپل سیستم و،
د هغې خپل کتابونه هغوی به لوستل، خو د عام کم سالکان چې راتلل هدایه به ورته درس کېده، عام کم سالکان چې راتلل مکتوبات شریف به ورته درس کېده، خپله به مبارک صاحب درس کوو، او چې بیا کله مبارک سپینګیری او کمزوری شه بیا به نورو علماو درس کوو بار بار. دغه رنګې چې دی یو زوی مبارک کې هغه به درس کوو، حضرت مفتی صاحب به درس کوو. نو دا درس کېده دائما همیشه د پاره دا مکتوبات هلته درس کېده. د عبدالوهاب شعراني صاحب انوار قدسیه درس کېدله چې هغې کې د تصوف آداب ښودلی شوي دي. شپه ورځ دا به لګیا او دا خبرې به کتابونه به لوستل کېده. که هلته به یو امي سړی هم راغی چې په هغې دربار کې به ناست و، 2-3 ورځې به یې تېرولې، سهار د یو کتاب درس، ماښام د بل کتاب درس، د تصوف احوال، د تصوف مقامات، د تصوف خبرې، دا ټول به په هغې دربار کې درس کېدل. نو طالب خپله په دې پوهېده چې وسړی دلته څه بېله قیصه روانه ده، داسې یو بیل بازار دی، بیله سودا ده دلته، د دې سودا حاصلول پکار دي، دلته څه بیل مقاصد دي، د هغې مقصدونو طرف ته متوجه کېدل پکار دي. دا ټول شیان به په هغې دربار کې درس کېدل. نو تاسو وګورئ سالکان هم وي خو د مقاصدو طرف ته متوجه وه. نو ستا خو نه ده چې تا ته څوک رالو مرید شو او ورته یې ضرور نور دی په مخه ښه، نه دی ورته څه شی وویلې، نه دی د څه شي نه خبر که، نه دی د دې لارې خبرې ورته وښودلې. نو بېچاره به مقاصدو طرف ته څه متوجه شي. تاسو په دې پوهیږئ یو مقصد ته خلک هغه وخت کې متوجه، یو مقصد خلک هغه وخت کې د هغې د حاصلولو په فکر کې چې د مقصد نه خو اګاه شي که نه. ته پوه شي چې دلته یو کار شته نو طلب به یې وکړې، و چې ته پوهې نه چې دلته یو کار شته دی نه، نو طالب به د څه شي وکړي. وایي ورځ د قیامت شته دی، دا خلک به رب کریم ته جواب ورکوي، مشران به هم ورکوي او کشران به هم ورکوي. ډېره سخته ورځ را روانه ده. الله تعالی دې زموږ او ستاسو اصلاح وکړي. نو دې ځای پورې مې درته خبره کوله چې الذي لا سبیل الی درکه الا الانعکاس، دا هغه لاره ده چې د دې د درک دپاره بله لار نشته مګر لارې څه شی ده؟ انعکاس دی. انعکاس همدا وجه ده. ګورئ دا د تصوف کتابونه لیکي امي سړی نه دی، امي سړی، امي سړی ولی کېدی شي، د خدای تعالی دوست کېدی شي، و امي سړی وارث کېدی نشي. د وراثت دپاره تاسو ته بل ورځ ما خبره در وښودله چې د وراثت دپاره دغه اصول دي. اوس په دغې اساسو بنیاد باندې دا کومه لاره د طریقتو د تصوف چې دا د عامو خلکو لار نه ده. دلته کامل خلک پکار دي، تبحر علمي پکار دی، یو پوهه پکار ده، باید شیخ آمر بالمعروف وي، ناهی عن المنکر وي. شیخ مریدان د دې مقاصدو طرف ته متوجه کي چې وصیب دلته لاره ده، دلته بازار دی، دا خبرې ورته ولولي، وی کی ورته مقاصد ورته څرګند کي. نو چې کله شیخ مریدانو ته مقاصد بیان کړل، مریدان به د مقاصدو طلب وکړي، نو خدای تعالی به یو حالت ته ورسوي. راځي ورپسې بیا نو بیا وی الذي لا سبیل الى درکه الا الانعکاس واما درک درکه فبعید عن القیاس. الکه اوس د دې شي حقیقت څه شی دی؟ د هغې درک کول دا وی بعید دی د چانه عن الانعکاس، د چانه د انعکاس نه. قال رئیس الصدیقیین العجز عن ادراک الادراک ادراکون. لاندې بیا راځي دې ټکي ته ګوره ښه. حدیث کې راځي د حنظله رضی الله عنه روایت راخسته، ابو بکر صدیق رضی الله عنه را سره مخامخ شه، ما ته ویل کیف انت یا حنظله، تو دا مخکې تاسو ته ما ویلې و ما ورته ویل چې حنظله خو منافق شوی. قال سبحان الله ما تقول وحنظله، خدای لره پاکي ده، دا څه وایي چې ته منافق شوی؟ وی ما ورته ویل چې نکونو عند رسول الله، موږ د نبي علیه السلام سره یو 15 تراکي بالنار والجنه، او بیا داسې یو که ان رأی عینین، لکه په سترګو چې جنت وینو او په سترګو چې جهنم وینو، دومره مو ایمانونه قوي وي. او بیا چې کله اوزو فاذا خرجنا من عند رسول الله، نو بیا په دې دوران کې بیبیانو سره رايوځای شو، اولاد سره یوځای شو، سامانونه وغیره د دنیا کسب و کارونو سره یوځای شو. نو بیا نسینا کثیرا. قال ابو بکر فوالله، او ورته په الله قسم، نو بیا خو زما هم دغه حال دی مثل هذا. وی زه ابو بکر صدیق رضی الله عنه لاړو تر دې چې محبوب ته راغلو، ورته مې وویل چې حنظله خو منافق شوی یا رسول الله. نبی علیه السلام وفرمیل دا څنګه؟ ما ورته ویل یا رسول الله نکونو عندک، ستا په څنګ کې یو، جنت او جهنم راته ذکر کې، ایمانونه مو قوي وي، چې کله بیا ستا د څنګه اوزو بچیانو سره یوځای شو دا حالت را باندې راشي. محبوب ورته وفرمیل والذي نفسي بيده لو تذوبون على ما تكونون. ای صحابه په الله مې د قسم وي که تاسو په هغه حالت دایم پاتې شئ چې په کوم حالت باندې یې تاسو زما سره، او په کوم حالت باندې تاسو په ذکر کې یې، نو لصافحتکم الملائکه، ملایکې به تاسو سره ستړي مشي وکړي ستاسو په فرشونو باندې او ستاسو په لارو باندې. ولکن یا حنظله ساعه و ساعه،
ساعه و ساعه 3 کرته ورته نبی علیہ السلام دا خبره وکړه. دا یو نو معلومیږي د محبوب د صحبت بل حالت وکنه، دا حالت د صحبت نه بیرون پیدا کیږي نه. دویم حدیث ته راغلی وعن ابي هريره حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائل، وې د نبی علیہ السلام نه مې دوه لوښي یاد کړي او دا دوه لوښي مې تنه زده کړي و. یو لوښی فاما احدهما فبسطته فيكم، دا یو لوښی مې په تاسو کې خور کا، واما الاخر دا دویم لوښی که چېرته زه خور کم نو خل به مې دا مرۍ کټ کې یعنې مجرى الطعام. رواه البخاري. نو اوس د دې مقصد څه شی دی چې د مبارک وای چې حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاء، قیل المراد من الوعاء الذي، چا ویلي مراد داغه لوښي نه چې دا لوښي د نه دی خور کړی. هغه احادیث دي چې په هغې کې دغه عمرا او ظالمانو عمرا نمونه یاد دي، كقوله اعوذ بالله من راس 60 واماره الصبيان مشيرا الى اماره يزيد ابن معاويه. چا وی دا ویلي دي چې دغه تنه مراد دي کدا ز بیان کم خلک به مې مری کټ کی. قاضي صاحب وی وقلت اطلاق الوعاء على علم بجزئيات معدوده غير مستحسنه. وريو طرف ته وی چې حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاء، د محبوب نه مې دوه لوښي زده کړي. څه شی مې زده کړي تیر دوه لوښي. او بیا ته وی چې د دې دویم لوښي نه هغه د ظالمانو بادشاهانو نمونه مراد دي نه، خو څه جزئیات څه شي خو چې ډېر ذکر کړي خو بیا معدود دي کنه، چې هر څومره ذکر کړي بیا معدود دي. نو دا خو یو څو جزئیات دي او دا علم په جزئیاتو باندې په دې باندې وي اطلاق د وعاء غیر مستحسن دی. چې ته څوک لوښی نه وایي، لوښي کې ډېر شیان پراته وي او په دې یو څو جزئیاتو باندې اطلاق د وعاء مستحسنه نه ده. یو او دویم ولا يتصور جعله قسيما ونذيرا للعلوم الشرعيه. هلته غبل دو وعاء راغلل، حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاء، نو د یو وعاء نه علم د ظاهر شریعت رضی الله عنه فرمای د محبوب نه مې دوه لوښي یاد کړي دي، یو مې خور کا که دا دویم خورم نو خلک به مې مرۍ کټ کی. څه به کټ کی طالبه؟ مرۍ کټ کی یعنې مجرى الطعام. مرۍ کټ کول پکې شته، دا آسان شیان نه دي چې ته لګې په دې خوله خلاصوې او تا ته به خلک ښه سړی وایي. دا طالب اسرار دي، د دې نه تعبیر نه کېږي. که تعبیر ته کېږي مرستو وي هسې مجازه روان شه ورور راته په یو وزیر راتېر شه، په بل راتېر شه، په بل راتېر شه، په بل راتېر شه، اخر بادشاه ته راورسېد. چې راورسېده در څنګ ودرېد ورته وایي دا وزیر رخصت که بېرته دا اردلي و خادم بېرته یې رخصت چې کله هلته لاړه په خپل ځای باندې ودرېده نو وایي باچا دا خادم چې د هغې ځای نه تر تا راورسېده په دې یو وزیر راتېر شه، په دې بل راتېر شه، په دې بل راتېر شه، نو د دې خادم مقام دی د دې وزیرانو نه لوړ شه؟ وایي نه. وایي سره د دې نه چې خادم خو په دې وزیرانو راتېر شو ستا تر څنګ یې ځان راورسوه که نه؟ وایي نه دی. وایي مغه خادم دی په خپل ځای باندې ولاړ دی. دی مبارک ورته وایي کوم مکتوب چې ما خپل شیخ ته لیکلی د هغې مکتوب دا غرض نه دی چې زه په دې مقاماتو تېر شوم زما ګنې د دوی نه مقام اوچت شول. د دې مثال دقسې دی لکه د دې خادم دا یو سیر علمي و چې ما کړی دی او باقي نور زعمقه غلام یم چې کوم نظر باندې راته ته ګورې. د دې دا معنا نه ده چې ما د دوی نه مقام اوچت شوی او دا ملیانو پسې پړ لیکلي و صاحب وایي دغه د لویه دعوه یې کړې ده. دا شیان به راځي در باندې په دې اسرارو باندې که ته خوله خلاصوې نو مرۍ کټ کېدل پکې شته دی، ښه فتوې پکې شته دی چې وی وژنې او قتل یې کړي. که نور یو شی هم نه وي نو بریلیت خو اسانه قصه ده طالبه. که نور یو شی هم درته ونه وایي کافر او مشرک او ساحر او جادوګر دا خو وایي هسې هم وایي، که نه نو بریلیت خو شته. ورپسې راځئ فإن قیل فما معنى قوله فلو بسطته لقطع هذا البلعوم، نو قلت معناه و معنی دا ده انه لو بسطته باللسان، که دغه څه چې ما د محبوب نه یاد کړي که دا په ژبه خواره کم نو خلک به مې مرۍ کټ کړي او دا مرۍ به مې ولې کټ کړي؟ وایي ځکه دغه علوم و معارف چې دی لا يمكن تعلیمها ولا تعلمها، وایي د دې تعلیم او تعلم ممکن نه دی بلسان المقال په ژبه باندې. په ژبه د دې تعلیم او تعلم نه کېږي لکه اوس مې درته وویلې تعلق یې د انعکاس سره دی. وایي د دې تعلیم او تعلم په ژبه نه کېږي بل انما تدرک بالانعکاس ولسان الحال. دلته د حال ژبه پکار ده او دلته انعکاس پکار دی، قوي سینه پکار ده چې حالات راکش کی. کیف والتعلم باللسان يتوقف على امور، وای کم شی چې په ژبه باندې خلک زده کوي هغه په یو څو امورو موقوف دی. یو د هغې نه دا دی چې کون المعلومې دا معلوم به هغه وي چې درکېږي به په علم حصولي سره. یو دویم دا دی چې لفظ د هغې په مقابل کې به وضع دا دی. دوه دریم دا دی چې وضع به معلومې سامې ته درې وليس شيء منها متحققا في المعارف اللدنيه ولي فإن إدراكها تكون بالعلم الحضوري. د دې تعلق د علم حصولي سره نشته.
ادراک د دې په علم حضوري راځي الذي لا يمكن ظهورها بل سبيل ذلك وراء العلم الحصولي والحضوري. دا حضوري خو ماسه تعبیر درته وک د دې لار وي د هغې نم سره جدا ده وای دلته به وزه د الفاظو څنګه راشي وهيهات هيهات للسامعين العلم بوزع. بیا وای د مبارک وای کړه دی وای ومن اراد ان ينطق بتلك المعارف کله چا دا اراده چې په دې معارف باندې نطق وکي نو فلا بد له من ایراد مجازات و استعارات. اسی مجازونه براوړي او استعاری براوړي آغا چې لار سړی نه مومي الى مرامها العوام نو فيتخبط به عقولهم ويفهمون غير مراد المتكلم نو فيفسقونه. نو ګورې خو چې عوام داخله کوي عوامونه د عوام مراد نه دي عوامونه هغه څوک مراد دي چې د دې لارې اهل نه وي نو کدا خبري واوري نو دغه په عقول خبط راشي او دغه رنګ چې د فهموي تنه غیر د هغه نه چې کوم شی مراد د متکلم وي مراد د متکلم یو شی او د بتنه فهمي بل شی نو بیا د خلک فاسقات پیدا فاسقات ويكفرونه تکفیر ورته کوي كما ترى للعوام ينكرون على اولياء الله من غير سبيل الى درك مرادهم. ونن سبا عوام توګور په اولیاء کرامو باندې عوام مراد نه دي دغه دي چې د دې لارې خلک نه وي په اولیاء کرامو باندې اعتراضات کوي من غیر سبیل الى درک مرادهم دغه په مرادونو پوهیږي نه ته په دې څه پوهیږي ساده سړی ته خراشه لګ د صوفیو سره کېنه چې غیر تخپل اصطلاحات وستا په مازغ خلاص ستاو دغه په منځ کې سره ډیر فرق دی نو چې نه پوهیږي نو د دې وجه نه انکار کوي بیا دام دې وجه نه وذالک یفضي الى قطع البلعوم هغه پوهیږي نه او د په خلق خلاص کی نو بس د تفسیق او د تکبیر خپل پر اخلاص کی کافر شو فاسق شو فلان فلان بل ورځ په کفر پتو ولګي نو استعمال کی او بیا ورپسې وای فین قیل اذا كان العلم بحيث لا يمكن اخذه هر کله چې دا علم وي د علم دی چې د دې اخذ ممکن نه دی او اعطاء ممکن نه ده بالبيان او د دینه چې دی لوی فسادم جوړیږي قطه د مریم راځي چې څوک په خلق خلاصي نو فاي ضروره في التكلم بها به ضرورت شي چې خلک وي دومره لانجې چې په جوړیږي نو ضرورت څه شی دی چې وای دا د مولایان وای کنه الکه چې دومره قصې جوړیږي نو خپل په ولې خلاصوي خپل بند کی کنه دا خبرې مکوي نو د مبارک فرمای وما بال القوم يصنفون فيها مجلدات بیا وای څه چل دی چې خلکو په کې کتابونه لیکلي دي لکه فصوص او فتوحات او څه شی پیدا ده په دې تصنیفاتو کې نو دی وای مناسب د آیات کزان سره قلت الغرض ليس الغرض من تلك التصنيفات په دې فن د تصوف کې چې علماء کوم تصنیفات لیکلي وای د دې خلکو غرض چې د اعطاء دغه علوم نه ده اعطاء د چانه دا کتاب چې دوی لیکلی نو مقصود په دې کتاب کې د دوی دا نه ده چې د دې کتاب د وجه نه دوی ته د علم څه شي عطوا شي یو ولا يحصل نه حاصلېږي دا علم په مطالعې د دغې کتبو سره ولا يحصل بمطالعه تلك الكتب شيء من القرب والولايه وای کشفورز لکه دا کتابونه د تصوف لولې هم وای په دغه کتابونو د مطالعه کولو د کتابونو د تصوف یو شی د قربم درو د ولایت خدای تعالی نه درته حاصلېږي نه د کتاب په مطالعه باندې ولیکيږي نه وای خنو څه چل پکار دی بل الغرض منه دا کتابونه چې د علماء لیکلي دي وای غرض دغه نه تنبیه د عارفینو ده المحصلين تلك العلوم بالجذب والسلوك على بعض تفاصيلها ودا کتابونه چې د خلکو لیکلي نو صرف د خلک ورته متوجه کوي چې والکه د کمال د حاصلېدو دوه لارې دي یو لار د کمال د حاصلېدو جذب دی او دویمه لار د کمال د حاصلېدو سلوک دی قاضي صاحب وای نو ته په طریقې د جذب او د سلوک دا لارې ځان ته را حاصلې کا څه شي کا طالبه را حاصلې کا صرف یو راهنمایي ده باقی د کتاب په مطالعه باندې تا نصوفي ولی نه جوړیږي لاره درته ښایي دا کتاب دوی دې دپاره لیکلی دی او تطبیق د احوال د مریدینو د مواجید و وجدونو د هغوی على احوال الاکابر و مواجدهم که یظهر دې دپاره چې ښکاره شي صحت د احوالو د دوی او مطمئن شي په دې سره زړونو د دوی پوه شوې ملا صاحب د تصوف کتاب څه دپاره لیکلی چې صرف مقصد ته دې متوجه کوي چې لاړ شه دا شی حاصل کا دا اهم دی پس پک نظر ورته مه ګوره او بیا د مبارک وای وکثیرا ما يتکلمون بتلك المعارف ډیری چې دا په دې معارفو باندې خولې خلاصې کړي نو دوی دا تکلم ور باندې کوي په غلبة الحال نو فالطريق السوي للعوام د عوامو دپاره وای روغ لار دا ده عند مطالعه کتبهم چې کله د صوفیو کتابونه مطالعه کوي او د دوی ویناګانې اوري کله د صوفیو خبرې واورېدې او کله د صوفیو کتابونه مطالعه کوي نو د عامو خلکو دپاره وایي څه شی پکار دی عدم الانکار بس ذهن د تسلیمۍ کوي نه تسلیمۍ نو انکار به پرې نه کوي یو وحمله على ظاهر الشریعه مهما امکن بالتاویلات ځکه کلام د صوفیه کرامو
وی ته به په شریعت حمله غلط تعبیر ته مکوا ولی وی ځکه کلام د صوفیه کرام رموز دي اشارات دي او د دې علم سپاره علام الغیوب ته لکه څنګه چې شان د متشابهات دی د متشابهات علم چې خدای تعالی ته سپاري د قصې چې د صوفیو د خلونه د ځینې خبرې واورېدلې نو سم دس په اعتراضات مکوه دا وسپاره خدای تعالی ته او هغه ته وسپاره ځکه په کلام د دوی کې وای مجازات دي استعارات دي چې دا مصروفه عن ظاهره وليس شيء منها مخالفا للشرع و یو خبره د شریعت مخالفه نشته او صرف دومره ده چې رموز او اشارات دي د خلکو ذهنونه ورته نه رسیږي بلکې دا خلاصه د کتاب او د سنت ته رزقنا الله سبحانه بفضله ومنه په دې باندې تاسو پوه شولئ بیا مبارک فرمای ولما كانت طريق تحصيل تلك المعارف منحصرا في الالقاء والانعكاس او كثرة ذكر ومراقبة اما في ملئ من الذاكرين او في خلئ من الناس يفيد للقلب والنفس صلاحية دغه انعكاس من مشكات صدر النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة او بوسائط عقب الله سبحانه لقوله فاذكروني قاضي صاحب په مقصد رسیدلی دلته ډیر تفصيلات نورم راخسته خو صرف دا ځان سره نوٹ کې به ځان سره بیل مګوري خیر دی یو سل نه سل وختمه صفحه ده تفسیر مظهری راځي نو فذكروني اذكركم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون مو پیژند او خی تاسو ته هغه څه لم تكونوا تعلمون چې نوې تاسو چې پغې پویدای نو مراد د دې نه څه شی دی علمي لدونی دلیل په څه دی ودا د مخ کې يعلمكم نه جدا دی هغه ځان ته يعلمكم او دا څه شی دی طالبه تکرار د فعل دلالت په چا باندې کوي ها په بدل والی اوس راځي ورپسې فذكروني اذكركم الله تعالی فرمای فذكروني یاد کې تاسو مالرا مخکې مې درته وویل عنوان د آیت ته طالبه دیږي کې امور خمسه ذکر کېږي د پاره د تثبیت پنځه امور راته ذکر کېږي د کلکوالي د پاره یو داغي امور نس شه دی الله تعالی فرمای یاد کې تاسو مالرا اذكركم زب تاسو لرا یاد کم تاسو ما یاد کئ زب تاسو یاد کم دا اذكركم چې راغله طالبه دی ته ویل کېږي جزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل الله تعالی فرمای تاسو ما یاد کئ زب تاسو یاد کما زب تاسو یاد کم بیا ورپسې راځه